د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت موده کې قحط او لوږه خوره شوه. په دغه وخت کې د مصر څخه د غنمو، غوړو، غوښې او نور سامان څخه بار قافله راغله. عمر رضی الله عنه ټول په خلکو داسې تقسیم کړو چې د ځان لپاره یې ترې هیڅ پرې نه ښودل. د کاروان امیر او مشر یې خپل کور ته دعوت کړو او د ځان سره یې راوستو. د کاروان مشر فکر کولو چې د امیر المؤمنین کور او خواړه به د نورو عامو او عادي خلکو څخه ډیر ښه وي، خو د تعجب هله وشو کله چې ورته د امیر المؤمنین د کور خواړه مخه ته کېښودل شول چې د وچې ډوډۍ او لږ غوندې غوړو کوم چې د سالن او کتغ په ځای و نور هیڅ نه و. د کاروان مشر د امیر المؤمنین څخه په حیرانتیا وپوښتل چې ولې دې پرې نه ښودلم؟ د هغه خوراک څخه مې خوړلی وی کوم چې موږ د مصر څخه راوړل. ستاسو خوراک خو ډیر ساده دی او دې ته د هیڅ چا اشتها نه کیږي. امیر المؤمنین ورته وویل چې ما هغه خوراک تا ته راوړلو د کومې څخه چې هره ورځ زه خورم. د کاروان مشر ترې وپوښتل چې ولې د هغه خوراک څخه خوراک نه کوي کوم چې عام خلک کوي، یعنی د غنمو ډوډۍ، غوښه او غوړو څخه جوړ شوی سالن یا کتغ. امیر المؤمنین ورته وویل ما دا ژمنه او وعده کړې ده چې تر څو پورې قحط او لوږه نه وي ختمه شوې تر هغې پورې به د غنمو ډوډۍ او غوښه ونه خورم.